بسم الله الرحمن الرحیم. د خبرونو سرټکی. د سیمې په اړه د افغانستان او ایران د بهرنیو چارو وزیرانو ترمنځ ټلیفوني خبرې اترې. پاکستاني ملیشو باندې د افغان امنیتي ځواکونو د بریدونو دوام او پاکستان ته د هند سخت خبرداری. د لوی مهربان خدای په سپېڅلې نامه درنو لیدونکو سلام د نن ورځ خبرونو ته ښه راغلاست. نن سهشنبه د روان کال د کاپ 12 نیټه ده. زه زیم دا بشپړ خبرونه دي. د اسلامي امارات د بهرنیو چارو وزیر مولوي امیر خان متقي له خپل ایراني سیال ډاکټر سید عباس ارغچي سره د ټلیفون له لارې د سیمې وضعیت او روسیو بدلونو په اړه خبرې کړې. بهرنیو چارو وزارت وایي چې مولوي امیر خان متقي دی خبرو کې پر ایران کې د روسیو پیښو په اړه اندېښنې څرګندولو ترڅنګ پر ایران د امریکا او اسرائیل بریدونو غندلي او د دې هیواد له حکومت او خلکو سره یې د ایران د رهبر په نشه کېدو له امله خپل د تسلیت او غمشرکي مراتب څرګند کړي. ورته مهال د ایران د بهرنیو چارو وزیر له غمشرکي څخه د مننې ترڅنګ د روان یرغل پر وړاندې د ایران اسلامي جمهوریت لید او دریځ واضح کړي. دغه راز د بهرنیو چارو وزیر ټینګار کړی چې اسلامي امارت د ملي حاکمیت، ځمکنۍ بشپړتیا او د هیوادونو حریم نقض کول د نړیوال منل شوي اصولو خلاف عمل بولي او د ډیپلوماټیک خبرو له لارې د تاوتریخوالي پای ته رسولو پر اړتیا ټینګار کوي. د ملي دفاع وزارت ویان د عنایت الله خوارزمي وایي چې د افغان ځواکونو له لوري پر پاکستاني ملیشو ځوابي بریدونو دوام لري چې تر دې مهاله په کندهار کې له پاکستاني ملیشو څخه 10 پوستې نیول شوي دي. د نوموړي په خبره د کندهار معروف ولسوالۍ اړوند سیمه کې د افغان دفاعي ځواکونو له لوري د زریدار لویه پوسته هم نیول شوې ده. دغه راز ښاغلي خوارزمي ویلي چې تېره شپه شاوخوا 12 بجې د 215 البدر قلعردو د شپږم سرحدي لوا ځواکونو د کندهار ولایت په سپین بولدک ولسوالۍ کې د فرضي کرښې په اوږدو کې له پاکستاني ملیشو سره نښته کړې. د نوموړي په وینا د دغې نښتې په پایله کې د پاکستاني ملیشو یوه پوسته نیول شوې، 3 تنه وژل شوي او یو بل ژوندی نیول شوی دی. بل خبر د ارزګان ولایت په ترینکوټ ښار کې سلګونه ځوانانو، قومي مشرانو او دیني علماو د یوې ولسي غونډې په ترڅ کې د سرحدي ځواکونو ملاتړ اعلان کړ او د پاکستاني ملیشو وروستۍ بریدونه او لاسوهنې یې په کلکو ټکو وغندلې. ګډونوالو ټینګار وکړ چې د افغانستان پر ملي حاکمیت او ځمکنۍ بشپړتیا به هیڅ ډول تیری ونه زغمي او د هیواد له امنیتي ځواکونو سره به خپل ملاتړ ته دوام ورکړي. او روسي خبر ده چې د هند دفاع وزیر راجنات سینګ د پاکستان پر ضد د هند سندور عملیات ته په اشاره ویلي چې که پاکستان یو ځل بیا د هند پر وړاندې له خپلو ناسمو چلندونو لاس وانخلي، دا ځل به داسې ځواب ورکړي چې نړۍ به یې ننداره کوي. دغه لوړپوړي هندي چارواکي د یوې وینا پر مهال خبرداری ورکړې چې سندور عملیات نه دی درول شوی او دا ځل به هیڅ ډول بښنه ونشي. قدرمنو له ملتیا مو مننه. تر بیا ښه وخت او ښې چارې.